د کائناتو خالق چې کله انسان له خاورې خلق کړ، د جنت له نعمتونو او خوندونو په جوړ ټاټوبه کې هستوګنه ورکړه او د اشرف المخلوقات په نوم یاد کړ. شاوخوا یې سترګې وغړولې، د خپل خالق له جلال او جمال ډکې منظرې یې حس کړې. د خدای په امر یې فرښتې څنګ ته راغلې، سجده یې ورته وکړه، خو شیطان خپل غرور او پوهې ته غلط وویل یې انسان له ما کمزوری دی، زه هغه ته سجده نشم کولی. هغه و چې د خدای له قهر او غضب سره مخ او د ورځې قیامت پورې پرې لعنت وویل شو. خدای خپل پیدا کړی بنده په جنت کې د غنم له دانې منع کړی و، خو شیطان لین پرې د غنم دانه وخوړه چې په دې سره انسان دنیا ته راولېږه. خالق د حضرت آدم علیه السلام اولادې ته د ځمکې پر سر د اوسېدو ځای برابر کړ، خو دنیا له تورو تیارو، وحشت، ویرې او یوازیتوب خالي نه وه. انسان و چې په ډېر جرأت سره یې خپلې مټې رابډ وهلې، لاس په کار شو او وحشي دنیا یې د ځان لپاره په جنت بدله کړه. ښکلاګانې او رڼاګانې یې پکې وپنځولې. نو چې داسې دا ندیما هم د آدم له اولادې ده او د ژوند هر ډول سختیو او مشکلاتو ته یې په ورین تندي هرکلی ویلی او په پوره زغم یې د حل کېدو لارې چارې سنجولي. ندیما له نن نه 36 پسرلي وړاندې په 1983 میلادي کال د هیواد په پلازمینه کابل کې په یوه دینداره، پتمنه، عزتمنه او روشنفکره کورنۍ کې دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې او د ژوند لومړنۍ ساه یې واخیسته. مور او پلار یې هم د دې په شان د قوي عزم درلودونکي دي او وو. د ژوند له سختیو سره یې خپله مبارزه جاري ساتلې وه. پلار یې د استادۍ مقدسې دندې ترڅنګ د بوکسینګ دنده هم پر مخ وړله او مور یې خیاطي کوله چې په دې به یې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کول. ژوند ښه روان و، خو د وخت ناخوالو او بدبختیو دې ته اړ کړل چې د خپل هیواد له جنتي او حسناکې غېږې جلا او د سفر پڼې پر پښو کړي. ندیما 3 کلنه وه چې د هیواد له آب و دانې محرومه او د خپل مور او پلار سره یې د دوبۍ لوری ونیو. په دوبۍ کې له 19 کلو وروسته په ژوند کې هیڅ تغییر رانغی. نو د دې د کورنۍ ټول غړي په دې سلا شول چې د ژوند د بدلون په پار باید له دې ځایه کوم بل هیواد ته سفر وکړي. هغه و چې په کال 1999 کې د کاناډا پر لور حرکت پیل کړ او د کاناډا په البرټا ښار کې میشت شول. کاناډا هغه ځای و چې هلته هم د ندیما په ژوند کې سهولت رانغی، خو خپلې مبارزې، هڅو او کوښښونو ته یې دوام ورکړ چې تر 10 کلو یې له حالاتو سره سخته مبارزه وکړه او دې 10 کلنې مبارزې یو بل رنګ راوړ چې د ژوند هیلې، ارزوګانې او ارمانونه یې په حقیقت ور بدل کړل. خپلې پاتې زده کړې سرته رسول، ورزشي کلب پرانیستل او دوباره هنر ته مخه کول چې د ندیما په هنري ګوتو جوړې شوې 55 تابلوګانې د زیات هرکلي سره مخ او دې ته یې لا تشویق ورکړ. ندیما هغه افغان ښځه ده چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو د پتنګړه ککۍ په نوم شهرت موندلی. ندیما چې په ټولنیزو رسنیو کې د تیشه دی ودې په نوم پاڼه جوړه کړي او د پتنګړې ککۍ په نوم کرکټر کې څرګندېږي. پتنګړه ککۍ هغه نوم دی چې په لنډه موده کې د ټولو پښتنو زړونو ته لاره پیدا کړه او د دوی په زړونو کې د خپل هنر په وجه ځان ته ماڼۍ آبادې کړې. پتنګړه ککۍ په ډېره نرمه او ساده توګه پر داسې نادرو موضوعاتو خبرې کوي چې په ټولنه کې د خلکو پام ناوړه دودونو، رواجونو او داسې کارونو ته واړوي چې د ټولنې هر وګړی او په خاص ډول ښځې ترې رنځوړي. دوی د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سخته کړېږي او له یو ډول ذهني کشمکش سره یې مخ کړي. ندیما په شپږو ژبو روانې خبرې کولی شي او د کوی بیگ په کنکروډ یې پوهنتون کې یې ارواپوهنه لوستي. د ګازو او تیلو له یوه ځایي شرکت سره کار کوي او په دې شرکت کې د لسګونو کارکوونکو اداره هم پر غاړه لري او د دې شرکت یوازینۍ ښځینه کارکوونکې ده. دی وایي زه باید خلکو ته د افغان ښځو سره تاوتریخوالی او زور زیاتی په داسې هنري بڼه وړاندې کړم چې پر دوی مستقیم اغیز پرې باسي. ندیما همدا راز زیاتوي چې ما د خلکو لپاره ډیر ژوند وکړ او نور نه غواړم چې د خلکو لپاره ژوند وکړم، بلکې غواړم چې له خلکو سره ژوند وکړم. او وایي چې وجه هم دا ده چې ټول افغانان وروسته پاتې او لا هم ورته په دنیا کې د دریمې نړۍ بندګانو په سترګه کتل کیږي. خو ندیما له ټولو افغانانو غواړي چې د بل چا لپاره د ژوند نه کوي او خپل ژوند په خپله مخ کې بوځي.